سلامونه، هیله ده ښه بس ژوند مو په خیر وي. ما ډېر ویډیو پورته کړي دي د دغه خرافاتیانو اړوند چې دا خرافات کوي، دا بدیت چې کوي، دا شرک چې کوي. نو ګڼو کسانو به ماته لیکله چې ته کرامت نه منې، ته معجزه نه منې، ته ولي نه منې. د حضرت عمر صاحب پر مال باندې داسې سوي وو، حضرت عمر صاحب داسې غږ کړی و چې په غره کې خپلو ملګرو باندې غږ وکړ. کوم ملګري یې بیا غږ واورېدی؟ راځئ زه مو نن سر د خلاص کړمه. نن به یو څو دقیقې د ولیانو اړوند بحث درسره شریکومه. هیله ده دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ما هیڅکله نه دی ویلي چې زه کرامت نه منم یا زه ولی نه منم. ما په هره ویډیو کې ویل دي چې ولی او کرامت او دغه پیران دي که خلیتګان دي که څه بلا دي، دا ډېر فرق سره لري. کرامت ته ولیانو حق دی، ولی خو ولی چاته ویل کېږي؟ اولیا د خدای څوک دي؟ یعنې دا کوم کسان چې تاسې یې وینئ ده چې نارې و بغارې وایي، ناړې غورځوي یا د خلکو څخه تور چرګانو تور پسونه غواړي، دا تاسې د صحابه کرامو و شانو ځای ته رسوئ که د ولیانو ځای ته رسوئ؟ چیرې رسوئ؟ دا راځئ، کرامت د ولیانو حق دی. ولی در پیژنم، ولی چاته ویل کېږي؟ الله جل جلاله د قرآن کریم د سورت یونس په 22 آیت مبارک کې فرمایي خبردار بېشکه د الله تعالی جل جلاله ولیان چې دي پر هغوی نه بیره سته او نه هم غمجن کېږي. دا کسان دي چې ایمان یې راوړی دی او تقوا یې یا پرهیزګاري یې غوره کړې ده. د ولی یو شرط دا سو چې پر الله تعالی ایمان وي او ترڅنګ دا چې پرهیزګار وي. اوس نو پرهیزګار بیا چاته ویل کېږي؟ پرهیزګار څنګه دی؟ راځئ ولاړ سو د قرآن کریم لومړنۍ ایتونو ته ولاړ سو. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. دغه کتاب قرآن کریم چې دی دا د الله جل جلاله کتاب دی. په دغه کتاب کې هیڅ شک نسته، شک و شبه نسته، د الله تعالی کتاب دی. لومړی آیات دی. دویم آیات چې دستي په پسې دی هدى للمتقین. دغه قرآن کریم دا هدایت دی، یو ښه راسته سیده لار ده. د چا لپاره؟ د متقینو لپاره، د پرهیزګارانو لپاره. پرهیزګار چاته ویل کېږي؟ خبره دلته ده. دغه د دې آیات څخه وروسته بیا وایي چې هغه نور آیتونه دي چې تر اولئک علی هدی من ربهم اولئک، دغه سترغه ځای پورې د متقینو بحث روان دی. خو موږ یوازې پر متقین دلته درېږو، پر متقین بحث کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي، حدیث مبارک دی د مسند احمد را نقل کړی دی او د عبدالله بن عمرو څخه روایت دی. هغه وایي چې کل تقی نقی فهو مني. ټول پرهیزګاران کسان چې دي، هغه پاک انسانان چې دي، تقوادار انسانان چې دي، وایي هغه زما څه دي؟ یعنې زما پر لار برابر دی، زما پر لار روان دي، د الله تعالی پر لار روان دي. یعنې د متقین پر دوه قسمه ویل کېږي، تقي او نقي. تقي هغه چاته ویل کېږي چې له ټولو ګناهونو څخه ځان ساتي، غټ ګناهونه کوچني ګناهونه له ټولو څخه ځان ساتي. نقي هغه چاته ویل کېږي چې یو ذره قدر چې شکمن سي چې په دغه کې به ګناه وي هغه نه کوي، حسد، کینه، بغض، دا شان دا نه کوي. نو ولی داسې څوک دی؟ ولی هغه چاته ویل کېږي چې له ګناهونو پاکي، له لوی ګناهونو څخه، له کوچنیو ګناهونو څخه پاک وي، چې یو ذره، یو شک و شبه په یو شي کې موجوده وي، له هغه څخه ځان ساتي. دغه کسان دي چې الله تعالی وایي چې خبردار، دا داسې کسان دي چې دا د الله تعالی ولیان دي. د الله پر داسې کسانو باندې نه ویره سته، نه دوی غمجن کېږي. او دا کسان چې د ایمان یې راوړي او تقواداره دي، تقوا لري، پرهیزګاران دي، متقین دي. تر دې ځای پورې خو مو سر خلاص و. راځئ اوس نو دغه موضوع راپورته کوي، پر دغه باندې وی قیاس کو، دا پر اوسنیو خلکو باندې وی قیاس کو. دا چرګان والا، دا پاش دی، وا بل څوک هغه دی، دا بل څه بلا دی، بل څه بلا دی، پر دا ټولو باندې قیاس کوي. دا متقین دي، پرهیزګاران دي، له ګناهونو یې ځان ساتلی دی، ظلم یې نه دی کړی، درواغ یې نه دی ویلي، چاته دوکه نه در کړې، تر دوکې پورې رایاد سو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته ابو هریره څخه روایت دی، په مسلم شریف کې دا حدیث شته چې من غشنا فلیس منا. دا حدیث یو څه غټ دی، زه به دلته ولیکمه. دا کیسه داسې ده چې یو وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای ولاړ، یو بازار ته چې ګوري
غله دانه خرڅېږي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې لاس داخلي ګوري یو ډول لوندوالی احساسوي. بیا پوښتنه کوي چې ولې لنده دي؟ هغه وایي چې دا باران پر سوی دي. نو نبي علیه السلام ورته وایي چې نو هغه خرابه خوا به دې راسته کړې وای چې خلکو لیدلې وای. نو بیا ویل چې من غشنا فلیس منا. په اخره کې یعنی چا چې موږ ته دوکه راکړه هغه زموږ څخه نه دی. چا چې موږ ته دوکه راکړه هغه زموږ څخه نه دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم له خپل امتیت څخه باسي، د خپلې ډلې څخه د باندې کوي راځئ دا خپل کسان، دا پیراپاش دي، دا بل دی، دا بل دی، یا بل دی، یا بل، چې څونه تاسې وینئ، چې څونه تاسې فکر کوئ، خلک نه دوکه کوي په اوبو باندې، په ناړو باندې. زه دا درملنه کوم، زه داسې کوم، زه پیرانیان لرم، زما شاپیرۍ دي، زما شاپیرۍ به داسې وکړي وو، دا څاښت درته دود که دا به دې سم کړي وو، دا وکړه ها وکړه، 200 نور مسایل. دا خلک فریب کوي که نه کوي؟ جواب مو څه دی؟ درواغ وایي که نه کوي؟ څوک چې ورځي هغوی سره ظلم کوي که نه کوي؟ له هغوی څخه په چال او په فري پیسې اخلي که نه اخلي؟ له هغوی څخه په چال په فري باندې په دوکه باندې غوایان، پسونه، سیرلیان، چرګان پیسې اخلي که نه اخلي؟ که نه اخلي کیدای سي زه ووایم چې د ولي او مرتبې ته به رسېږي، او که اخلي دا مردارخواره دي، دا ظالمان دي، درواغجنان دي، دا فریبکاره دي. نبي علیه السلام وایي دا زما له ډلې نه دي. چې هغه وایي زما له ډلې نه دي، بیا کرامات له کومه سو؟ بیا دا څنګه ولي سو؟ کرامات یې بیا د کومه کړ؟ څوک چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل امتي نه ګڼي، خپل له ډلې څخه یې باسي، هغه بیا ولي څنګه سو؟ هغه بیا الله تعالی ته نږدې څنګه سو؟ هغه بیا کرامات څنګه لري؟ دا د دوی کرامات ټول ماته رااعله کړي، دا دوی کرامات یې ماته راسي، د ټولو کرامات یې ماته راسي. ذره قدر د یوې ذرې په اندازه کرامات په رب قسم که دا کسان لري. ځکه یې نه لري چې دوی متقیان نه دي، پرهیزګاران نه دي، دوی له غټو ګناهونو څخه ځان نه دی ساتلی، له کوچنیو څخه ځان نه دی ساتلی، دوی له حرامو څخه ځان نه دی ساتلی، دوی د خلکو پر مال باندې تیری کوي، د خلکو پر ناموسونو تیری کوي، خلک تیر باسي، درواغ ورته وایي، چم ورته کوي، دوکه ورکوي، په سلو نورو لارو باندې له هغوی څخه پیسې شکوي. د کومه خوا ولیان دي؟ دا چې حضرت عمر صاحب پر منبر باندې و چې هغه خطبه ویل چې خپل ملګري ولیدل، الله تعالی کرامت ورکړ په دغه، یعنی کرامت چې دی هغه قصدي نه دی، غیر قصدي دی، د الله تعالی له لورې ورکول کېږي، دی خپله نه اخراجوي. یو څوک له ځانه خپل کرامت نه کوي، الله تعالی یې ورکړي په هغه دقیقه باندې، او دا کرامت دوامداره نه وي چې دا یو شی بره روان یې لکه پر دیوال به ناست و مکې د بتلی بېرته به راتلی، یا په کوزه باندې زمری ویشتې وه، لا که زمری وکړي پښې په کوزه ویشتې وه، دا رقم نه یي. بالکل ښه انسانان وه، په زرګونو تیر سوي دي، خو په هغو پسې غلطه کیسې جوړې سوي دي. شمس تبریز بابا دغه راکښته کړ، لمر یې راکښته کړ، پیراني پیر صاحب دوبي سره حساب کتاب په قبر کې کېدی، هغلته چینې ورسره وولې. دا د قبر معلومات چا راوړل؟ دا د قبر کیسه بیا چا وکړل؟ څوک ورسره و؟ دا بیا په دغسې ښو انسانانو پسې درواغ تړل سوي دي، کیسې پسې جوړې سوي دي. تاسو چې د هر شیخ په نوم کیسې اورئ، شیخ به بالکل ښه انسان و، بالکل به ښه انسان تیر سوی و. دا زموږ عقیده ده، ځکه ولیان چې دی هغه د الله دوستان دي ستا وه، خو د اکثره کیسې درواغ پسې تړل سوي دي، دا ټولې درواغ دي. نو هیله ده بلوخ پر ما هم ټاپه مه لګوئ، پر نورو هم ټاپې مه لګوئ چې تاسې کرامات نه مدئ. معجزه د ولیانو حق، معجزه د پیغمبرانو حق دی چې الله تعالی ورکړې وه، خو غیر ارادي قصدي نه وه. الله تعالی به بره هغوی ته غږ پرکوئ، لکه پر موسی علیه السلام چې غږ کوئ چې ونیسه له کډه و چمپه لاندې وغورځوه، یا هغه موچڼې چې ورته وایي کچوټې ورته وایي چې دا وغورځوه. الله تعالی غږ پر وکړ چې ویې غورځوه، ده خپله دا کار نه دی کړی. کله چې ده له کډه وغورځول، کله چې څپلۍ وغورځولې، له لکړې څخه مار جوړېږي، له څپلۍ څخه لړمان جوړېږي. ګوره الله تعالی امر ورته وکړ. یعنې داسې نور که د ولیانو کرامتونه وي، دغسې هغوی ته الله تعالی یې پلا دغسې یو برخه ورکړې ده. خبرې مې تکراري نه سي، دغه کسان چې تاسې وینئ، دا ټول چې تاسې وینئ، دا یو هم کرامات نه لري. د دوی کرامات ماته راایله کوي، د دوی کرامات یې ماته راسي،
د دوی کرامات ټوله پر ما ترایلا کوي. دا ټول غله دي، غله مردار خواره دي. سم سړی پرهیزګار سړی له چا څخه پیسې نه غواړي، له چا څخه چرګ نه غواړي، له چا څخه مرغومۍ نه غواړي، له چا څخه بزه نه غواړي، له چا څخه پسه نه غواړي، له چا څخه وی نه غواړي. هغه که یې څه په واسطې دم چوپ کړي د الله تعالی لپاره کې ورته وایي الله ته رجوع وکړه، له الله څخه خپله روغتیا وغواړه، الله ته پر سجده سه، الله ته توبه وباسه. دی وایي یا راسه ما ته کښېنه، زما په ناړو کې دغه کرامت یې تا جوړې رغیې دي. یعنې له الله څخه مو راګرځوي. دا شیطانان دي. په دې کې به یو نیم داسې کسان وي چې په رښتیا به هغه د ولیتوب ته درجې پورې رسېدلي وي، خو هغه کسان چې تقواداره وي. تقوا یعنې ټول ګناهونه به نه کوي، کوچني لوی به ټول نه کوي، حسد، کینه، چام، دوکه، درواغ دا شیان به مطلق نه وي، یوازې به د الله تعالی سره ګاري. هیله ده ولیانو پېژندلي، هیله ده د ولیانو په اړه څېړنه وکړئ، د ولیانو په اړه آیتونه شته، د ولیانو په اړه حدیثونه شته، د کراماتو اړوند حدیثونه آیتونه شته، هر څه شته. په پټو سترګو د چا خبرې مه منئ، په پټو سترګو د چا دا کیسې مه منئ چې څوک پر دیوال ځغلي، څوک پر اوبو ځغلي، څوک دور ځغلي، څوک اخوا ځغلي، څوک کوزې غورځي، څوک لمر راکښته کوي. دا درواغ دي. ښه انسانان و دا ټوله ښه تېر شوي دي، ښه انسانان تېر شوي دي، د خدای تعالی جل جلاله ولیان تېر شوي دي، خو کیسې درواغ پسې تړل شوي دي. کیسې د اناګانو د خولو کیسې دي، کیسې ما او تا پسې تړلې دي، کیسې دغو کسانو پسې تړلې دي چې خپل بازار ګرموي، کیسې دغو پسې تړلې دي چې دوی ژوند ستاسو په پیسو باندې روان دی. تاسو خپل مریض و دغسې کسان ته پر خره ورولئ یا هم پر غوایي کښېنولئ ورولئ یاستې، خو دوی په لکسس کې اوس ګرځي. تاسو د ماښام ډوډۍ نه لرئ، د دوی سره آیفون 18 پروت وي. د دوی ژوند ستاسو پر پیسو، ستاسو پر دغه کمعقلي ولاړ دی. کرامات، معجزه، ولیان دا یو باس دی. پاتې شو دغه غله، مردار خواره، دغه بدیتیان، دغه شرک چې کوي دا جلا باس دی. زما باس پر دغو کسانو دی. زما باس پر ولیو، پر کراماتو، پر معجزې نه دی. هغه ټول حق دی، هغه یو طرف دی. زما باس پر دغسې غلو، بیکارو او دغسې نامردانو باندې چې خپله پر دنیا څه نشي کولی. تاسې هم له ډاکټرو، له روغتونه څخه د الله تعالی جل جلاله له عبادت هم راګرځئ، خپلو پښو ته م راولي. داسې مو کوي چې تاسې باید د دوی عبادت وکئ. دا تر فرعون بدتر دی، دا تر نمرودو، تر شدادو، تر حمان بدتر دی. دا کسان تاسې د الله تعالی له درباره څخه راګرځئ، یوازې الله تعالی ته رجوع وکئ. الله جل جلاله فرمایي فاذکروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تاسې ما یاد کړئ، زه به تاسو یاد کړم. تاسو زما د نعمتونو شکر وباسئ، پر نعمتونو باندې قناعت ولرئ، شکر وکاږئ، ناشکري مه کوئ. ولا تکفرون، ناشکري مه کوئ. دلته کله الله تعالی ویل چې پلانکی راوغواړه، پلانکی بابا راوغواړه، پلانکی راوغواړه، پلانکی راوبله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، پلانکي ته په زړه کې التجا وکړه. په زړه کې التجا الله ته وکړه، په خوله الله تعالی ته التجا وکړه، الله تعالی راوغواړه. الله جل جلاله وایي تاسو ما یاد کړئ، زه به تاسو یاد کړم. معنا دا چې الله تعالی وایي تاسې ذکر وکړئ، ما یاد کړئ، زه به ستاسو ټولو مشکلاتو ته ورسېږم. تاسو د زړه له تله څخه الله تعالی څخه یو شی وغواړئ او دا یقین جوړ کړئ چې الله تعالی یې درکوي. الله یې درکوي چې ستاسو څنګه نیت وي، الله یې درته رسوي. نو هیله مې دا ده چې تر دې وروسته پوه سئ، په داسې خلکو خطا نه وځئ. زیاته مننه. ژوند